د کهانې په شروعات کې مونږ وینو جیکل نومي هلک چې د یو کاغذ د پکی په مدد سره د راشټرپتی د مرګ سبب جوړ شو. دا پیره جیک د ټوپک او د ګولو نه علاوه د ځان سره د کاغذ یو ټوکړه هم وروړه چې د هغې نه یو پکی جوړ کو. د هغې په ذریعې سره راشټرپتی ته هډ شاټ ورکو. د ګولۍ چې کولو دپاره جیکل یو ګزار وکړو، خو دا ګزار 50 سنټي میټر کې ولګېدو. د دې نه پسې چې کوم ګزار وکړو نو راشټرپتی ته هډ شاټ ورکو. د دې نه پس جیکل خپل ټوپک وسپړدو او په سوټکیس کې کېښودو. د دې نه پسې پکې بم کېښودو او د دغې کمرې نه ووتلو. کله چې وته نو ارلم یې دباو کړو چې پولیس دلته کې راشي. بیا پارکینګ ته لاړو او د مخکې نه ځان ته ګاډي برابر کړی و. سوټکیس یې په بل ګاډي کې کېښود او د دغه ځای نه ووتلو. په چوپ چاپ سره د دغه ځای نه ووتلو. کله چې پولیس راغی نو خطرناکه دماکه وشوله. د دې نه پس په ګراج کې هغه ګاډي هم والوتو. ټول ثبوت ختم شو. دا د یو خطرناک سنایپري پلین وي، خو د راشټرپتی مرګ دومره اسانه هم نه دی. اوس د وتل ډیر زیات ناممکن دي. د دې نه پس دغه سنایپري د یو کلاړي خواته لړو. د هغه نه ګټۍ واغستلې چې د پولیس شک رانشي، خو دلته کې پولیس په بارډر باندې ډیره سخته ناکه ولګوله. د دې نه پس جیکل د بارډر خواته راورسېدو نو پولیس ودرو. پولیس ته پوښتنه وکړله نو جیکل ورته وویل چې زه یو شطرنج کلاړي یم، د ګیم دپاره راغلی یم. بیا یې د جیکل کاغذونه وکتل. د دې نه پس ورته پولیس وویل چې په دې ډبو کې څه دي. نو جیکل ورته ډبې وښودل. نو د پولیس شک ختم شو. جیکل ته وویل چې ځه. د دې نه پس جیکل فرانس ته لاړو. د خپل کانټریکټ سره رابطه وکړله. د راشټرپتی مرګ یې ورته بیان کړو. بیا ورته وویل چې ما ته خپلې پیسې راسینډ کړې. جیکل تر اوسه پورې دا کانټریکټر سره نه ملو. نو دا کانټریکټر ورته وویل چې یو بل میشن دی، که چېرې دا دې پوره کړو نو $10 लाख به درته درکړم. جیکل چې دا خبره واورېدله نو جیکل ورته ها وکړل. ورته وویل چې $5 लाख به ترې مخکې راکړې، ولې چې زما ضرورت دی. نو کانټریکټر ورته ها وکړل. خپل لوکیشن یې ورته وښودو. د دې نه پس جیکل هغه ځای ته لاړل چې ویې کتل یو ایجنټ جنۍ د ده خواته راغلله. نو دغې جنۍ ورته خپل ټارګېټ وښودو. نو جیکل ورته ډایرکټ د $5 लाख په ځای باندې 10 کروڑ روپۍ یادې کړې، ولې چې دا ټارګېټ ډېر زیات ناممکنه و. اصل کې دا ټارګېټ د دنیا د ټولو نه امیر ترین انسان و. د وجل ډېر زیات ناممکنه و. د دې نه پس جیکل سپین ته واپس راغی، یعنی خپل ملک ته. کله چې وکتل نو ښځې یې د ماشومانو سرلبې کولې. ښځه یې چې دې ولیدل نو ښځه یې ډېره زیاته خوشحاله شوله. د جیکل ښځې د ده خواته رامنډې کړلې. هغې ویل چې دې د بزنس نه راغی، خو پته ورته نه وه چې جیکل د دنیا د ټولو نه خطرناک سنایپر دی. د دې نه پس جیکل په سوټکیس کې ګن کېښودل او د خپل کانټریکټر سره رابطه وکړله او د کوره راووتلو. د جیکل ښځه او د هغې ورور د جیکل د سنایپر کمره معلومه کړله چې ویې کتل نه په هغې کې مختلف قسم پیسې پرتې وي. د پیسو سره سره مختلف قسم پاسپورټ هم پرتې وي. دا ټول ډېر زیات حیرانه شو. دا هر څه جیکل په خپل موبایل کې لیدلو. جیکل چې دا هر څه ولیدل نو جیکل ډېر زیات پریشانه شو. ویل یې که چېرې دې ته پته ولګېده چې دې سنایپري دی نو زما ښځه به زما نه خلاصه کړي. جیکل په دا سوچ کې و چې خپله ښځه څنګه رضا کړم او څنګه یې پویه کړم. په دې موقع کې خپل ګاډي د یو ټرک سره وجنګو. جیکل د ګاډي نه راکوز شو او د دغې سړي نه معافي غوښتله، خو دغه سړی ډېر زیات بدتمیز او معافي ورته نه کوله. جیکل د ځان سره فیصله وکړله چې دا سړی په دا ځای باندې ختم کړم. خو په دې موقع کې پولیس والا را روان و. نو جیکل نه غوښتل چې پولیس والا زموږ خواته راشي. د ټرک ډریور پولیس والا ته آواز ورکړو. نو پولیس والا د جیکل خواته راغی. د جیکل تلاشي کوله چې د جیکل سر په بیک کې یو تماچه راووتله. پولیس چې تماچه ولیدله چې جیکل ته وکتل نو جیکل ورته په سر باندې یو هډ شاټ ورکړو. د دې نه پسې تماچه هغه ډریور ته وویشتل او هغې هم وویشته. د دې نه پسې دغه تماچې د دې په لاسو کې کېښودلې لکه د یو بل سره جنګېږي او په خپل ګاډي کې کېناسته. یو غریزي علاقې ته لاړو. د دې نه پسې د ګاډي نه نمبر پلیټ هم لر کړو. په خپل ګاډي باندې سپری وکړلې چې چاته پته نه لګي. خو ډېر زیات غم وسر د خپلې ښځې و چې خپله ښځه څنګه پوهه کړم. د دې نه پسې خپله ښځه یو هوټل ته راوغوښتله. خو دا پیره بیا د ښځې نه خبره پټه کړله. ورته یې وویل چې زه د کمپنۍ سره کار کوم. بیا ورته جیک وویل چې دا پیره به ماته دومره ډېرې پیسې میلو شي چې په هغې به خپله زندګي تېروو. دا هر څه به زه پرېږدم. دا پیره د جیکل ټارګېټ د دنیا د ټولو نه امیر ترین انسان و. دومره امیر ترین انسان و چې ټول آیلینډ یې په خپل راج کې اخیستی و. د دې نه پس جیکل د هغې جنټې سره بیا میلو شولو. هغې ورته لږې ډېرې پیسې ورکړلې. د دې نه پس جیکل هنګري کارخانې ته لاړلو. اصل کې په دغه کارخانه کې د جیکل یو دوست و. هغه به ورته اسلحې جوړولې او جیکل به استعمالولې. یو 2 هفتې پس جیکل ته موقع میلو شوله. خو د جیکل قسمت خراب و. د جیکل بیک یې ونیسه. خو د جیکل مازغه په دې باندې رسېدلی و. نو جیکل په خپل ملګري باندې داسې پیزار جوړ کړی و چې په هغې کې دننه د ریپل ګولۍ او د ریپل سامان پټ کړی و. دا پیزار د پلاستیک نه جوړ کړی و چې د چیکینګ په دوران کې
څه مسلو نه کی د دې نه پس جیکل دغه پیزار یوز کو او ټیسټینګ یې پیو کو خو جیکل ته پته نه وا جیکل چې کوم اول کیس کړی و راشټرپتی ویشتي و د هغې جاسوس په جیکل پسې لګېدلی و دغه جاسوس په جیکل پسې لګېدلی و جیکل یې بار بار ټریک کوو اخرکار هغه کارخانې ته ورسېدل په کومه کارخانه کې چې جیکل ټوپک چیک کوو جیکل په څه طریقې سره د دغه ځای نه ځان ویستلو یو خاص قسمه سوټی واچو چې په هغې کې خپل ریپل سنیپر سیټ کو د جیکل ټارګټ چارلز و ولې چې په پوره آیلینډ باندې د قبضه اچولې او هر طرف ته ځای نیولې و د چارلز شوټ کول خو ډېره غټه خبره وه خو دلته ورتلل هم ډېر زیات ناممکنه و خو دلته کې مونږ جیکل وینو چې هغه یو ټاپ سنیپر و هغه دا کار لازمي کوو د دې نه پس جیکل د کشتۍ مالک مړ کو او هر طرف ته جاج واغستلو چې په کومه طریقه دغه سړی شوټ کم د اوبو د چپو د وجې د جیکل نشانه ډېره زیاته خرابه راتله په دا شپه باندې جیکل یو داسې ډیوایس تیار کو چې په هغې باندې خپله نشانه برابر کړله په سحر له جیکل په کشتۍ کې کېناست او څلور ګولۍ را واغستلې لومبنۍ نشانه یې بالکل صحیح وویشته خو په دا موقع کې یو ډرون راوچت شو نو جیکل زر تر زره سنیپر کېښودو او د میانو کونډۍ را واغستله یعنې زه شکاري یم یعنې میان ټینګوم خو دلته کې سیکورټي په ده باندې شکي شوله نو سیکورټي ده ته ډرون را مخکې کو د دې نه پسې خپل ګاډ راټول کړلو او چارلز په ده پسې روان شولو دلته کې جیکل خپله نشانه برابر کړله خو په دې موقع کې یوه تیزه چپه راغلله نو چارلز د هغې نه پیده واغستل او د سمندر نه ووتو بل طرف ته د چارلز ټیم په جیکل پسې راووتل نو جیکل ورته یو هیډ شاټ ورکو ټول یې مړه کړو د دې نه پس یو ډرون پاتې شو هغه د جیکل خواته را نږدې شولو دلته کې جیکل هغه ډرون پیوز کړو نو سیکورټي چغې کړې چې په چال پسې ورکوشه چارلز بچ کې سیکورټي راکوشوله نو چارلز ته غوپه ورکړله چې چارلز بچ شي خو په دې موقع کې جیکل خپله نشانه برابر کړې وه دلته کې جیکل په هغې باندې ګزار وکړلو خو دغه نشانه غلطه ولګېده هغه په داسر باندې ولګېدو ګاډ ته مړ شولو چارلز چې ګاډ ولیدلو نو یو خوا بل خوا یې منډې کړلې دلته کې ورته جیکل مکمل نشانه برابر کړله په داسر باندې ورته یو هیډ شاټ ورکو جیکل خپل میشن برابر کړو بیا د دغه ځای نه وتښتېدو کله چې ایرپورټ ته ورسېدو نو خپل کانټریکټر سره رابطه وکړله چې ما ته خپلې باقي پیسې راولېږه جیکل خپل سنیپر او سوټکیس یې په پټه باندې پرېښودلو او د دغه ځای نه راووتلو کله چې سپین ته راغی چې ویې کتل نه ښځه یې په کور کې نه وه اصل کې ښځې ته یې مکمل پته لګېدلې وه چې دا د دنیا د ټولو نه خطرناک سنیپر دی نو کور یې پرېښي او د دغه ځای نه تښتېدلې وه په دا موقع کې هغې جنټې ورته رینګ وکړو ورته یې وویل چې تاله یو روپۍ هم نشته دی د دې نه پسې موبایل ډسپین ته وویشتلو او د دغه ځای نه لاړله جیکل پوهه شو چې زما سره غټه دوکه وشوله د دې نه پس کانټریکټر پولیس والا ته د جیکل لوکیشن هم وښو د دې نه پس جیکل خپلې پیسې پاسپورټ را واغستلو او د دغه ځای نه تښتېدلو خو په دې موقع کې پولیس والا د جیکل کور ته راورسېدل د جیکل د ښځې ورور په نشه کې و هغه بهر راووتلو هغې ویل چې دا جیکل دی نو هغې وویشتو د دې نه پس جیکل لایټ مړ کړو د یو شیشې دیوال شاته ودرېدو نو دغه جنۍ حسات دغه دیوال ته ولاړه وه خو شکی را نغې لږ ساعت پس جیکل دغه پولیس والا هم وویشتو د دې نه پس یې دغې جنۍ ته هیډ شاټ ورکو مړه یې کړه د دې نه پس جیکل خپل ګن را واغستلو او د ځان سره فیصله وکړله چې تر څو مې دغه ایجنټ او کانټریکټر نه وجلې نو زه به نه صبرېږم خو د دې سره سره د خپلې ښځې او د لور په لټون کې و چې هغې واپس راولم نو ښځې ته یې رینګ وکړو نو ښځې دغه موبایل اوچت نه کړو او ډسپین ته یې وویشتو د دې نه پس جیکل ډېر زیات پریشان و په سوچ کې تللی و چې په دا موقع کې یو ګاډی پرې راغی خطرناک اکسیډنټ یې وکړو دا سین په داسې باندې ختم شو راتلونکي سین کې به وینو چې د جیکل او د ښځې سره یې څه وشو دوستانو که چېرې راتلونکي پارټ غواړئ چې د جیکل سره څه وشو نو خپله رایه په کمنټ سیکشن کې لازمي ولیکئ دوستانو دا یو ښایسته او مزیداره کهاني وه که چېرې داسې کهاني مو خوښه شوې وي نو لایک او کمنټ پې لازمي وکړئ